الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو د سرسایه متعلق لس داسې اهم او ضروري مسائل چې ډیر زیات ورونه او خويندې پوښتنه کوي. اوله مسله دا چې د سرسایه د وجوب وخت کوم یو دی. نو د جمهورو ډیرو علماو په نس باندې د اختر په سحر باندې په تا باندې د سرسایه واجب کیږي او مستحب وخت د ادا دادی چې د اختر د لمانځه سمخ کې د اختر په ورځ باندې باید د سرسایه ته ادا کړي. خو چونکې چې یو سړی صاحب نصاب وي هغه کولی شي چې د اختر سمخ کې په رمضان کې هم خپل سرسایه ادا کړي. دلته بعضې کسان لا مذهبه خلقو ته دا شک ورچي چې په رمضان کې سرسایه ورکول نه صحیح کیږي. نو دغه مسله غلطه ده بلکې صحت لري که څه هم د وجوب وخت د اختر ورځ ده. اوس ګوري د زکات د وجوب شرط دا دی چې ستا پر مال باندې به یو کال پوره تیریږي. خو لیکن چې ستا ګمان دی چې زه صاحب د نصاب یم مال لرم ته دغه زکات مخکې هم ورکولی سې. دا په صحیح حدیث کې ثبوت لري. علی رضی الله عنه وای چې عباس رضی الله عنه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه سوال وکړي فی تعجیل صدقته قبل ان تحل، چې کال نه ور باندې تیر شوی زکات څوک ادا کړي څه حکم لري. فرخص له فی ذلک، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه چې بالکل چې د زکات کال نه پر سوی مخکې هم ته زکات ادا کولی شي. په سنن ترمذی کې دا حدیث راځي او دا شان په سنن ابي داود کې راځي په رقم د 1444 کې او دا شان په سنن ابن ماجه کې هم راځي په رقم د 1995 کې او دا صحیح حدیث دی. نو دا رقم که څه هم صدقه فطر د اختر په ورځ واجبېږي لیکن که څوک مخکې ادا کړي صحت لري. دې مسلې ته دومره اختلاف ورکول دومره زور ورکول نه پکار. دویمه مسله دا ده چې که څوک په رمضان کې یا د اختر په ورځ تر لمانځه مخکې سرسایه ادا نه کړي نو د هغه دپاره دا حکم دی چې بیا هم غاړې بندې دي د لمانځه څه وروسته د اختر د ورځې وروسته هم باید دا سرسایه ادا کړي، فقیر ته یې ورکړي. خو چونکې د اختر تر لمانځه مخکې دا سرسایه ورکول ثواب زیات لري نه یې ورکړه اوس د اختر وروسته دې ورکړي هم غاړې به یې خلاصې شي. درېیمه مسله دا ده چې د نابالغه بچانو سرسایه پر پلار باندې لازمه ده. خو دا هغه وخت چې دغه نابالغه بچان فقیران دي. خو که دا نابالغو بچانو کې یو زوی داسې چې هغه څه پیسه لري نو بیا به پلار د دوی د پیسو څخه دا سرسایه ادا کوي. خو که د خپل حساب ادا کړي مشکل نشته. څلورمه مسله دا ده چې د خپلې میرمنې یا د خپلو بالغو بچانو سرسایه پر پلار باندې لازمه نه ده. خو که چیرې پلار د خپلو بالغو بچانو سرسایه ورکوي یا خاوند د خپلې میرمنې سرسایه ورکوي نو جایز ده ورکولی چې د هغو غاړې ورباندې خلاصیږي. دلته عادتا د خپلې کورنۍ د خوا عادتا اجازت پروتي نو د صریح او د ښکاره اجازت غوښتلو ضرورت نشته. پنځمه مسله دا ده چې د داسې یو کس د طرفه سرسایه ورکول چې هغه ستا په خاندان په اهل و عیال کې نه وي بیا د هغه څخه اجازه طلبول ضروري دی چې هغه به اجازه درته کوي بیا ته سرسایه ادا کولی شي. بعضې محبین یا اخلاصمن کسان هغه موږ ته دا وایي چې ستا سرسایه موږ ورکوو. نو زما د خوا هغوی ټولو ته اجازت دی. رب العالمین دی د دنیا او آخرت خیر د دوی په برخه کې چې زموږ د طرفه دا سرسایه ورکوي زموږ ورته اجازت دی. شپږمه مسله دا ده چې سرسایه کومو خلکو ته ورکول جایز دي. د سرسایه مصرف یا د سرسایه ورکړه هم هغه کسانو ته کیږي کومو کسانو ته چې زکات ورکول کیږي. چې چاته زکات ورکول جایز وي هغو ته سرسایه ورکول هم جایز وي او کومو کسانو ته چې زکات ورکول نه جایز هغو ته سرسایه ورکول هم جواز نه لري. مثال ستا اصول چې ته ورنه پیدا سوی مور و پلار نیکه انا دغسې ورپسې لوړ دیو ته سرسایه ورکول یا زکات ورکول جواز نه لري. دغه رقم چې ستا نه پیدا سوي مثال زامن لوڼې
او لمسیان و دې ته ستا سرسایه زکات ورکول جواز نه لري. دا رقم میرمنې ته یا میرمن و خاوند ته دا رقم وصیت ته و دې ته سرسایه او زکات نه ورکول کیږي. او نور نو فقیرانو ته، غریبانو ته، مسکینانو ته، غریب رور ته، غریب خور ته، مثال اکا ته، دغسې ماما ته، د اکا زامن، د ماما زامن، او دا شان سرګنۍ ته، خواشې ته، اخشانو ته و دې ته زکات او سرسایه ورکول چې فقیران هغه جایز ده، بلکې بهتره هم ده. اومه ضروري مسله دا ده چې غریب عالم ته یا غریب طالب العلم ته زکات یا سرسایه ورکول ډیر فضیلت لري. په الدر المختار کې دا راځي چې التصدق علی العالم الفقیر افضل. زکات یا سرسایه یا صدقه دا و داسې عالم او طالب العلم ته ورکول چې هغه صاحب د نصاب نه، دا بهتره ده، دا ډیر فضیلت لري. نو خپل سرسایه، خپل زکات دا که د کلي امام وي، که نور طالب علمانی و هغوی ته که ورکول سي زیات ثواب مو لاسته راسي. ځکه اکثر علما یا طالب علمان ستا دغه زکات یا سرسایه یا صدقه د علم په حصول کې، د علم په نشرولو کې، د دین په کارونو کې مصرفوي، نو په دې کې ثواب زیات دی. اتمه ضروري مسله دا ده چې په قرض معافولو سره سرسایه نه ادا کیږي. چې ستا پر چا قرض باندې ته ورته وایې چې دا قرض زما د طرفه په سرسایه کې قبول که یا په زکات کې قبول که. خو دلته بیا فقهای کرامو یوه حیله ذکر کړې ده، هغه دا ده چې زکات یا سرسایه ورکه چې کله هغه قبض کړي د هغه ملکیت ته ورسي، د هغه وروسته بیا ورته وایه چې اوس نو زما قرض راکه، بیا د هغه وروسته خپل قرض ورنه واخه. داسې نه سړی کېږي چې ستا پر هغه قرض باندې دی، تا بس هغه قرض په زکات کې قبول که، هغه قرض په سرسایه کې قبول که. د دغه مسلې سره باید احتیاط وسي. او نهمه ضروري مسله دا ده چې د ډیرو کسانو سرسایه، مثال د 2، د 3، د 5، د 10 یا د دې څخه زیاتو کسانو سرسایه یوه فقیر ته ورکول، یو داسې کس ته ورکول چې هغه صاحب د نصاب نه، دا بالکل جواز لري. لسمه ضروري مسله دا ده چې د یوه ښار څخه یا د یو ملک څخه و بل ملک ته یا بل ښار ته زکات یا سرسایه استول څه حکم لري. دلته یوه خبره دا ده چې که ستا په ښار کې، ستا په علاقه کې، ستا په ملک کې فقیران، مسکینان او غریبان ډیر وي او هغه د خپلوان هم وي، نو بیا بل هیواد ته، بل ملک ته سرسایه یا بل ښار ته سرسایه زکات استول مکروه عمل دی. خو که ستا په ملک یا هیواد کې فقیران نه وي، مسکینان، غریبان نه وي، په بل ملک کې یا خو ستا خپلوان غریبان وي یا نور څوک مسکینان زیات وي، هغه ته سرسایه استول بیا جواز لري، په دې کې څه خبره نشته. مثلا اوس ډیر افغانان هغه په خارجي مملکتونو کې اوسیږي، یا مثال د پاکستان خلک ډیر په خارجي مملکتونو کې اوسیږي، هلته فقیران نه وي، نو دوی مثال د افغانستان فقیرانو ته، مسکینانو ته خپل سرسایه زکات رسي، یا مثال د پاکستان خلک یو پاکستان ته رسي، دا جایزه طریقه ده، په دې کې بیا څه مشکل نشته. الدر المختار دویم جلد 358 صفحه، بدایع الصنائع دویم جلد 80 صفحه، البحر الرائق دویم جلد 240 صفحه، الفتاوى الهندية اول جلد 180 صفحه، امداد الفتاوى دویم جلد 80 صفحه، او فتاوى عثمانية څلورم جلد 140 صفحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.